دا ویډیو نوی لیدلی حتما یې وګورئ ځکه اوس هم امریکایي پولیس وایي چې مونږ غلط کار نه دی کړی. هلک 22 کلن هلک دی او پولیس ورته وایي چې موټر ودروه د دې د خاطر چې په بده هوا کې د ګروپونه نه دي روښانه کړي. هلک ورته وایي چې اصلا باران نشته او هوا هم بده نه ده او د هغې نه وروسته هلک ځان پسې دروازه بندوي. پولیس ورځي پرته د کوم مشکل نه دروازه په بوکس وهي ماتوي او دا هلک هم په یو بوکس وهي او د هغې نه وروسته دروازه خلاصوي. دی چې هلک خپل لاسونه پورته کړي دي دوی راښکته کوي بل بوکس په خولې ورکوي او په زور یې چپه کوي او په وهلو او ټکولو باندې یې لاسونه ورتړي او د پولیسو موټر ته یې ور اچوي. څو جرمونو یې تورنوي د پولیسو سره سرزوري د 20 ګرامو نه کم چرسو درلودل تاریخ تیر شوی لیسانس او د بدې هوا په وخت کې د ګروپ نه روښانول. دا هلک بیچاره د 2 ورځو لپاره جیل ته ځي. خبره دا ده چې دا پیښه نن نه ده شوې دا پیښه 15 میاشتې مخکې شوې او کله چې هلک لاړ دی محکمې ته محکمې بیرته هلک ته ویلي چې غلی دی په ځای کښېنه که نه غواړي چې بیا زندان ته لاړ شي بهتره د دې خبرې پسې ونه ګرځي او د هغې نه وروسته هلک دا ویډیو خپره کړې 15 میاشتې وروسته یې دا ویډیو وایرل شوې او اوس پولیس مجبوره شوي دي محکمې بیرته پولیسان راغوښتي دي او پولیسانو ویلي دي چې موږ په دې اړه فکر کوو چې آیا زموږ مامورینو خو به د پولیسو پالیسي نه یې تخریب کړي اما دا کوم غټ جرم نه دی. اوس د هلک وکیل وایي چې پولیسانو غلط راپور جوړ کړی پولیسانو چې د یو نفر بېګناه وهلی او پرته د دلیل یې د 2 ورځو دپاره بندي کړی ولې عدل به څوک ورته په امریکا کې ورکړي. ستاسو په نظر په یو هیواد کې چې پولیسان د بدماشۍ تر دې حده پورې رسیدی شي هلته یې عام خلک ځان محفوظه ګڼلی شي او که نه ستاسو په نظر د انسانانو د حقوق د محفوظوالي خبره دلته پکار ده او که نه او ستاسو په نظر د یو عام وګړي سره داسې رویه باید شوې وای او که نه. فرض وکړئ که همدا کار په افغانستان کې شوی و چې یو عسکر راغلی و شیشه یې ماته کړې وه او زموږ یو هزاره یا تاجک ورور یې 2 ځلې په بوکس په خولې وهلی و او د هغې نه وروسته یې د 2 ورځو دپاره بندي کړی و او تاسو ورنه خبر شوي وئ څو ساعته به په ټیک ټاک لایف راغلي وئ او څه خبرې به مو کولې قضاوت یې په تاسو.